ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب دوی مراد لونکي د ژوند دوی مو د ژوند آینه موږ با یاو او یانا دوی با اکثر وی منده زه دوی تالار سم کړو لږ ځان کړو لالا هنده همدا یې وخت دی راځي د مو فرصت دی عجب همدا یې وخت دی راځي د مو فرصت دی عجب ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب باید چې نه وي فرق پښتون ازبک پاشایي په ګران وطن کې رالوی د دا وطن نهلګي سبب مونږه دما وهو د دوی تر سیوري یباوي کلی عالم یباوي صاحب منصب یباوي کلی عالم یباوي صاحب منصب ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب عقل یې خمزونه مست غوړی مستی او هوس لګي پابند کړی په درس د وخت زده کړې دی بس ټول فرائض کړی وریاد شروع لا فرض او دس چې سر لا اوسایلا په دین محکم شي جلب چې سر لا اوسایلا په دین محکم شي جلب ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب لدی نظام غواړو نوې نصاب ضرورت الف انر څه معنا الف الله او الفت ببزګر څه کوي دوی ببراءت لا ظلمت هم باوی دلتا مخکف هم په حضور کې درب هم باوی دلتا مخکف هم په حضور کې درب ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب اوس دا وخت قدر وکړی اوس دا وخت اصل انظر اوس دلته شتون لري غلی فقر او منفور اوس با مخدای ته سجده کې برابر وی حضور مخلص کډوالا دامو دلا قرنونو مطلب مخلص کډوالا دامو دلا قرنونو مطلب ويکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم